سلامونه ګران دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د صحت په کلو کې به نغښتي یاست. یو ځل بیا ستاسو لپاره د یوې نوې ویډیو د چمتو کولو لپاره راغلی یم. نوې ویډیو به ډېره ضروري ویډیو وي، ځکه دغه ویډیو د هغو خلکو لپاره ده چې پوتنسیالي هلکي یعنې غین کې لاندې مرضونه ولري، نو باید حتما د ډاکټر سره وویني چې وروسته په ستره ناروغۍ اخته نه سي. لاندې علامې چې په چا کې موجودې وي باید د متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي. اول، تشې متیازې او مني سور رنګ ته میل کېدل یعنې وینه راتلل. مقصد کله مو چې په تشو متیازو کې او د مني یعنې کله چې انسان خلاص شي د هغو رنګ سور شو، نو باید حتما د ډاکټر سره مشوره وکړي. جماع ته اشتها نه کېدل یعنې کله چې خپلې ښځې سره یو ځای کېدل غواړئ نو غین نه لکېږي، یعنې کله چې د ښځې سره سیکس کوئ ستاسو غین نه لکېږي، نو باید حتما د ډاکټر سره مشوره وکړي. دریم، کله چې غین طرفونه سره شي، یعنې کله مو چې د غین یو بل څنګ سوروالی ومومي، نو بیا هم باید په دې اړه د ډاکټر سره مشوره وکړئ. څلورم، د غین احساس کمیدل، یعنې چې د ښځې کونې پورې هم ولګېږي نو څه احساس پکې نه پیدا کېږي. کله مو چې غین د ښځې کونې ته هم ور ولګېده او کوم احساس مقصد لاک نه شولو، نو د ډاکټر سره مشوره وکړئ. پنځم، د عادي حالت نه تشې متیازې زیاتې زر کول، یعنې لکه په ورځ کې انسان 2 ځلې یا 3 ځلې متیازې کوي او ته د دغه نه زیاتې وکړې، نو حتما د ډاکټر سره باید مشوره وکړئ. اووم، په غین کې د 10 درجه زاویه نه زیات کوږوالی پیدا کېدل، یعنې کله مو چې غین د 10 درجو نه زیات کوږ شولو